په سعودي عرب کې به تاسو خپل د کیوا پاسورډ څنګه ریسیټ کوئ. که تاسو نه په سعودي عرب کې د کیوا پاسورډ هیر شوی نو په دې ویډیو کې درته زه مکمل طریقه خیمه چې هغه به تاسو څنګه ټیک کوئ. وطنوالو تاسو ته خو به دا پته وي چې کیوا په سعودي عرب کې څومره لازمي سیز دی. ډیرو کسانو چې کم دی د کیوا اکاونټ جوړ کړی وي یا ول کمپنۍ والا جوړ کړی وي یا ول چرته دوست جوړ کړی وي خو هغه بیا ډیر وخت استعمال نکي او د کیوا کم پاسورډ چې دی هغه ته هیر وي. په دې ویډیو کې درته مکمل او اسانه طریقه خیمه چې تاسو خپل د کیوا پاسورډ څنګه ټیک کوئ. راځئ وطنوالو چې دا مکمل طریقه د موبایل په سکرین باندې زده کو. که ویډیو مو خوښ شي ویډیو د سره لایک شیر کړئ. دې نه علاوه وطنوالو موږ په یوټیوب باندې هم کار شروع کړی دی هغه د سره لازم سبسکرایب کړئ. راځئ چې دا مکمل طریقه د موبایل په سکرین باندې زده کو. دې لپاره به تاسو خپل ګوګل کولاو کړئ او په ګوګل په سرچ کې به تاسو ولیکئ فایل پی سی آر. دا څنګه چې ما تاسو په سکرین باندې شو کړی دی هم دغه سیم ټو سیم سپیلینګ به تاسو ولیکئ او بیا به په دې اولنی ویب سایټ باندې تاسو کلیک واخلئ. چې ویب سایټ تاسو کله کولاو کوي په دې سرچ کې به تاسو ولیکئ کیوا او بیا به په دې سرچ بٹن باندې کلیک کړئ. چې کلیک کړئ تاسو ته به د اولنی ارټیکل شو کیږي په دې به کلیک والئ. په دې چې کلیک کړئ لاندې به راشئ او په دې چیک ناو باندې به تاسو کلیک کړئ. په دې چې کلیک کړئ که دا تاسو سره په عربی کې شو کیږي نو دا به تاسو انګلیش ته ورواړوئ. فورګټ پاسورډ باندې کلیک کړئ. دلته کې به تاسو بیا خپل د اقامې نمبر ورواچوئ او بیا به په دې سند لینک باندې تاسو کلیک کړئ. په سند لینک چې تاسو کلیک کړئ بره تاسو کته شي موږ ته نوټیفیکیشن راغی. په دې نوټیفیکیشن به تاسو کلیک کړئ نو تاسو به په دې باندې کلیک واخلئ. تاسو سره به دا ټیپ کولاو شي. تاسو به خپل نپاس کولاو کوئ دا به ایکسپټ کړئ. نمبر یې موږ ته سره کړی 80 په 80 به کلیک کړئ. دلته کې به خپل د نپاس پاسورډ انټر کړئ. ریکوست زموږ ایکسپټ شو. دا ټیپ په دوباره اوپن کړئ. چې اوپن کړئ دا خو بلاول تاسو انګلیش ته کوي. دلته کې تاسو کته شي انټر یور نیو پاسورډ. نو زه اوس خپل دی چې کوم دی پاسورډ چینج کوم نو زه به خپل پاسورډ ولا کېږدم. داسې مضبوط پاسورډ بوله تاسو کېږدئ چې دا ټیک نشانونه ټول برابر مطلب ټیک شي. اوکې او دلته کې به خپل پاسورډ دوباره انټر کړئ. پاسورډ وته ما کې خودو او بیا به تاسو په دې سیو پاسورډ باندې کلیک کړئ. دا ځکه د یو خبره کومه چې خپل د سکرین خپل د پاسورډ نه تاسو داسې کوم د سکرین شاټ واخلئ. صحیح ده چې بیا تاسو ته یاد وي او دا به د ځان سره په یو سیو ځای کې کېدی. په دې سیو پاسورډ به کلیک کوم نو ټیک شو. اپډیټ پاسورډ نو پاسورډ زمونږ چینج شو. دې ځای کې ما خپل پاسورډ انټر کو. اوس په زده په دې لوګین باندې کلیک کوم. ټیک شو. نو په دې طریقه باندې تاسو خپل د کیوا پاسورډ چې کوم دی هغه چینج کولی شئ. نه زما هغه چینج شو. دا کنفرم او ټي پی کنفرم شو او دا زمونږ کیوا چې کوم دی هغه لاګین شو.